طالبانو د بلوچستان حملې او د پاکستان الزامونو ته غبرګون وښود. وایي د هوایي خبرو پر ځای خپل کورني مشکلات په خپله حل کړئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې مقاومتیانو بلوچستان ترهګر بللي، خو طالبانو بیا ورته د اپوزیسیون کلمه کارولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د پاکستان د بلوچستان ایالت د اورګاډي برید د تړاو په اړه د پاکستان د پوځ تورونه رد کړل. طالبانو نن د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې پاکستان ته په دې خبره ټینګار کړی چې د غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپلو داخلي امنیتي ننګونو حل ته پام وکړي. اعلامیه وایي له پاکستاني لوري غواړو چې د داسې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپلو امنیتي او کورنیو ستونزو اواري ته ځیر شي. په اعلامیه کې په ټینګار سره ویل شوي چې د بلوچ اپوزیسیون هیڅ غړی په افغانستان کې نشته او نه هم دوی کله له طالبانو سره کومه اړیکه لرلې ده. اعلامیه زیاتوي هیڅ بلوچ مخالف په افغانستان کې نشته او نه کله هم له اسلامي امارت سره اړیکې لرلې دي. دغه برید چې د بلوچستان په بولان ایالت کې د مسافرو پر یو اورګاډي جعفر اکسپریس شوی، پاکستان یو ځل بیا د بلوچ بیلتون پالو د فعالیت له اړخه اندېښمن کړی. طالبانو د بې ګناه خلکو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د سیاسي موخو لپاره د ملکي وګړو قرباني کول د توجیه وړ نه دي. طالبانو په دې اعلامیه کې د بلوچ جنګیالیو لپاره د بلوچ اپوزیسیون اصطلاح کارولې ده. پرون د پاکستان پوځ ویان احمد شریف چودري ادعا کړې چې د برمته شوو کسانو د نیول کېدو دغه پلان په افغانستان کې د بلوچ بیلتون غوښتونکو لخوا جوړ او هدایت شوی دی. هغه ویلي و چې بریدګر د تصفیوي عملیاتو پر مهال د سټلایټ ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپلو پلان جوړونکو او هدایت کوونکو سره په اړیکه کې و. شنونکي بیا وایي پاکستان چې د سقوط په غاړه ولاړ دی، اوس غواړي خپل ناکامي د افغانانو په ملامتولو پټه کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.